چې د زوی په د زخمي حالات کې هغه ته ماته مبارکي راکړله او جنور به په خپل ټیم باندې راخېږي او سپي به هسې غاپي خبره نشته دی نه چې کوم دی زما زوی دهشتګرد دی نه چې کوم دی دا د غټو ویښتو والا پوره دنیا ته دهشتګرد ښکاري خو دا صهیب ستاسو زوی و زما زوی دی مشر زوی مو نجیب دویم نمبر دی ستاسو څو زامن دي چې زما پنځه زامن دي صهیب چې دوی له واده کړی و او دوی له او د صهیب نه چې کوم مشر دی هغوی له واده کړی و او ماشاءالله د صهیب د واده څومره وخت کېده په 5 سپتمبر باندې هغوی د دوو وروڼو له ما دواړه یو ځای ودونه کړي دي د دوی ښځې چې کوم دي دا دواړه خویندې دي ماشاءالله کوم چې مشر او صهیب ورپسې دوی دواړه له یو ځای واده یو کړی ځای په یو ورځ باندې جی او صهیب چې د مفتي صاحب سره څه رشته وه ستاسو څه تعلق مو که استاد و یا ملګرتیا یې وه مفتي صاحب چې کوم دی د ټولې دنیا دپاره یو محترمه هستي وه بل هغوی چې کوم افکار او بیانات وو الحمدلله په پاکستان کې نه بلکې په پوره دنیا کې چې د چا په سینه کې د اسلام او د ایمان یو جذبه موجود وي نو د مفتي صاحب سره هر چا مینه لرله زما زوی صهیب چې کوم دی دا د مفتي صاحب یو داسې پتنګ او یو داسې یعنې مین و په هغه باندې چې موږ به ورته کله د وینا کولی چې د تاسو راشئ نو داسې اوس درځم مفتي صاحب نه د اجازت هغه څه بیا به راتلو خو زما زوی یعنې په مدرسه کې داخل دی الحمدلله دا زموږ د کلي غټ مسجد دی دې ځای نه د ناظري او د حفظ ابتدا کړې ده دلته حفظ کړی دی بیا چې کوم دی دور کړی دی او دا ما سره د هغوی محترم استاد مفتي نصر الله صاحب ناست دی دوی چې کوم دی دا هغه دی نه د دوی په مدرسه کې مذهب بن عمر لنډۍ والا شیخ الهند ټاون کې چې کوم دی دوی د ابتدایي سبق د اولا نه شروع کړو او 5مه درجه کې به سږ کال دوی داخله اخیستې 4مه درجه چې کوم دی شیخ القرآن والحدیث مولانا حضرت ضیاء الله جان هاشمي صاحب سره چې کوم دی 5مه درجه 4مه درجه وویلله دوی او دا بل ورپسې ورور چې کوم دی دا دواړه په یو کلاس کې دي یو محمد صاد دی یو محمد صهیب هنټیار چې کوم دی ان هغه الله پاک چې کوم دی دا به ورته منظوره وه او د هر مسلمان دا یو تمنا پکار دا یو خواهش پکار دی چې الله پاک مال شهادت راکړي په دې وجه باندې عبدالله رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي یعنې د غزوه تبوک کې روان دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما ته دعا وکړه چې ما ته الله پاک شهادت راکړي که نه نبی علیه الصلاة والسلام ورته د شهادت دعا وکړه الله پاک چې کوم دی د تبې نه هغه ته مرګ واقع کړو او ټولو صحابو د عمر نبی علیه الصلاة والسلام د شهادت زیری وله ورکړو نو زما زوی چونکې د کوواټ د طرف نه را روانو هلته پروګرام و زما زوی چې کوم دی دا نعتخوان و الحمدلله دا په میډیا باندې ټولو خلکو ته پته ده او مفتي صاحب مقرر و یعنې دوی به چې کله تلل نو هغوی به ورته سوال جواب وکړو یا به دوی معلومات کوو نو چې کله به پروګرام د چوټیانو په دوران کې خصوصا د چوټیانو دا د شعبان چوټیانې وي د شعبان نه بعد د ورکوټي اختر د شوال د څو ورځې چوټیانې وي نو د اختر په 4مه ورځ باندې دی د کور نه ووتو او د مفتي صاحب سره چې کوم دی 2-3 پروګرامونو کې شریک شو د شپې 10 بجې کور ته راتلونکی و رسېدونکی و حالانکې که څوک په دې باندې د خبره باندې دروغ ګڼي یا شک ګڼي نو زمونږ خیر دی موبایل یې د ټریس کړي زمونږ نمبر یې د ټریس کړي چې موږ د هغه سره مثال په طور باندې څنګه خبرې کړي دي که نه یعنې دې کې څه د شک او د شبهات خبره نشته دی نه چې کوم دی زما زوی دهشتګرد دی نه چې کوم دی یعنې دا د غټو ویښتو والا پوره دنیا ته دهشتګرد ښکاري خو دا ټول دهشتګرد نه دي د غټو ویښتو په وجه باندې چې کوم خلکو دا دین بدنام کړی دی زما هغه خلکو ته یو درخواست دی یو خواست دی چې تاسو مسلمان سټډي کوئ بلکې دا خپل دا غیر دینه خلک چې کوم دی دوی د مسلمان سټډي کوي چې د مسلمان څه کردار دی په دنیا کې او مسلمان کم امن پیغام دی دنیا ته ورکوي هم هغه پیغام د ختم نبوت پیغام هغه چې کوم دی مفتي سردار علي حقاني صاحب رسوو او دغه د هغوی تمنا وه زما زوی چې کوم دی د دې یعنې واقعا یو 15 ورځې مخکې یو نظم ویلی دی په هغې کې دا کړی ویلی چې زه به مفتي سردار علي سره جنت ته یو ځای ځم دغه شان تقریبا یو کړی پکې ویلی ده نو زما عزتمندو د انسان چې کومه تمنا او د انسان چې مثال په طور باندې کوم خواهش الله جل شانه هغه پوره کوي وایي تا چې څومره طلب وکړو د هغه طلب په قدر به زه چې کوم دی تا ته یعنې جزا در کوم دا د الله پاک وعده ده نو دې دپاره زما عزتمندو الله جل شانه چې کوم دی یعنې مفتي سردار علي حقاني صاحب ته شهادت ورکړو چې د اکسیډنټ په دوران کې موږ د اکسیډنټ ځای لا نه دی لیدلی خلک مختلف سوالات زموږ نه کوي موږ د اکسیډنټ ځای نه دی لیدلی ځکه چې موږ د شپې یعنې په 11 بجې تقریبا چې خبر شو د هغې دپاره زما موبایل حاضر دی خلک چې کوم دی د دې دا ټریس کولی شي د هغې معلومات کولی شي ما چې کله د صهیب په نمبر باندې یعنې تپوس وکړو نو د صهیب نمبر چې کله چوت شو نو ما ته هغه وویل چې بھائی
ته د مفتي صاحب څه یې د هغه دا د هغه اول سوال و ما ورته ویل زه د مفتي صاحب ملګری یم نو هغه ما ته ویل چې مفتي صاحب اکسیډنټ شوی دی او ته چې تاسو چې کوم دی زر د کې ډي اې یعنې هسپتال ته دی ونه ویل چې کوواټ ته دی ویل د کې ډي اې هسپتال ته راورسوئ ځان نو ما په خپل ځاني باندې د صهیب نمبر یقین مې و نه دې وخت کې ما د مفتي صاحب نمبر چې کوم دی ډایل کو چې کله ما د مفتي صاحب نمبر ډایل کو په هغې باندې چې کوم دی دوباره همغه کس راغی نو ما ورته ویل ملبۍ دا مخکې چې ما کوم نمبر ټریس کو دغه کو دا میلاو کو دا زما د زوی دی او دغه نمبر د ده په موبایل کې چې کوم دی دا زما نمبر دی دا زما په خپل نوم باندې دی چونکې هغوی شناخت کارت جوړ کړی نو زما نمبر به هغوی استعمال او زما په نمبر باندې د هغه آی ډي ده د ما په نمبر باندې تقریبا د هغه به یو چینل ومي یا به چې کوم دی څه پروګرامات به مې دغه شانتې ګروپ کې به هغه خپل هر څه شیر کړي دغه نمبر زما دی زه د هغې ذمهوار یم نو چې کله ما ته هغوی د مفتي صاحب په موبایل باندې ویل چې وایي مفتي صاحب اکسیډنټ کړی دی نو ما ورته ویل دا مخکې نمبر باندې چې تا ما سره خبرې وکړې دا زما د زوی نمبر دی نو هغه د ځان نه ویل چې د زهیب حالانکې زما د زوی نوم دی محمد صهیب حنفیار خو بعضې خلک په سوات او دوات کې فرق نشي کولی نو هغوی زهیب وي ما ویل چې او زهیب نو ویل چې هغوی مو سره هوږ دی او تاسو مهرباني وکړئ زر راورسئ په دغه دوران کې تقریبا په پونې 12 بجې زه د شپې چې کوم دی په موټرسایکل باندې ووتم زموږ دماغ او کار کوو نه ما سره د مشر زوی و یعنې دومره زموږ دماغ او کار نه کوو چې لکه په موټرسایکل باندې مثال په طور باندې سړی پېښور ته ځي یا چې کوم دی کوواټ ته ځي دا به څنګه ځي دې دپاره چې کوم دی موږ په موټرسایکل روان وو خو چې کله نوحار ته موږ ورسېدلو نو نوحار کې د مفتي صاحب د ځای نه موږ لږ معمولي واوښتلو لږ لرې لاړو بیا ما دې زوی ته مخ راواړو شاته د شپې تقریبا 1 بجه ده یا څه د پاسه ده ما چېرې د مفتي صاحب ځای کې معلومات کوو نو بیا موږ ته پته لګي چې کله موږ د مفتي صاحب ځای ته ورتاو شو د ګټ لاره باندې دا هر چاته معلوم دی الحمدلله کوم خلک چې جنازې له راغلي دي د خیشکو د لارې سره خوا کې چې کومه مقبره د نوحار طرف ته دا یې کې په منځ کې یو لاره ده ګټ لاره ورته ویلی کېږي اباهل یعنې ما ته د ګټ لارې معلومات شته د اباهلو پته راته نشته دی دا ملګری وایي چې اباهل دغه ځای نوم دی چونکې زه یو پیرد و صرف مفتي صاحب هلته دستاربندۍ له غوښتی یم او دا زمونږ دیني تعلق دی د هغه سره دا دیني رورولي ده او دا د دیني جذبې په وجه باندې چې کوم دی زما زوی چې یعنې د هغه سره به نعتونه ویلې او مفتي صاحب مقرر او دا یعنې الله جل شانهو چې کوم څیز مقرر کړی دی که په عقل باندې وی نو زوی باندې ما پابندي کوله او که مثال په طور په عقل باندې بچ کېدلی نو ما ورته مزه خو دا د الله جل شانهو چې کوم دی دغه ځای ته رسولي و دغه ځای تقدیر کې لیکلی شوی خو واپسۍ کې دغلته اکسیډنټ شوی موږ ته د ټیم معلومات نشته موږ ته دا پته نشته چې د مفتي صاحب سره کوم ګاډی و موږ ته دا پته نشته چې مخالف ګاډی څوک دی او د کوم ځای نه راغلی دی او څنګه اکسیډنټ شوی دی نه هم دغه معلومات د اوسه پورې کړي دي او نه چې کوم دی راته دا پته شته دی صرف د کوواټ دغه چې کوم دی انوسټیګیشن والا راله محمد اعظم نومې دی ما سره دغه موبایل موجود دی نو هغه ما ته دغه تسلي په دویمه ورځ باندې راکړله چېرې که ستاسو ضرورت وي نو موږ به چې کوم دی یعنې دا تاسو سره منډه ترله وهو مال به سلام قدر وکړه ما ورته دعا وکړله او ما ورته ما زما د بچي دپاره چې کوم دی تاسو دعا کوئ نو موږ د شپې تقریبا 2:30 یا 3 بجې لیډېډنګ هسپتال ته په دې حالت کې ورسېدلو چې کله دا مستقل پته ولګېدله مفتي صاحب د ځای نه هغوی نه هغوی زما نه مخکې روان شوي وو د مفتي صاحب د ځای نه ما اوس دوی مې صرف یوازې روان شو او دغه شانتې بیا چې کوم دی موږ خو په دې نیت باندې وجود وي په کې ډي هسپتال کوواټ کې دی نو په موټرسایکل باندې ذهن هم کار نه کوو نو دې وجې نه یعنې که څوک په دې خبره باندې څه شک کوي څه شوبه کوي نو د هغې خو یعنې دنیا ده یعنې وایي هغه مشران یو مثال ورکوي وایي سپوږمۍ به په خپل ټیم باندې راخېږي نور به په خپل ټیم باندې راخېږي او سپي به هسې غاپي یعنې دا د مشرانو یو محاوره ده خو ډېره مضبوطه یعنې محاوره ده خو که په دې باندې چا سوچ وکړو یعنې دغه شانتې علما به الله پاک پیدا کوي زمونږ کابر ټول شهیدان شوي دي او دا د دیوبند د علماو بلکې د دیوبند د بچو یو زنده ثبوت دی د په ځمکه پاکستان باندې چې په لکونو نه په کروڑونو باندې چې کوم دی دا علما کرام خلکو ناحقه شهیدان کړل نو زه خو په دې باندې شکر وباسم الله جل شانهو چې کوم دی دې دواړو ته یو داسې شهادت ورکړو چې موږ ته مسله پرې نه ښودله او موږ ته چې کوم دی څه مصیبت پرې نه ښودو په دې وجه باندې زه د لیډېډنګ او بیا خصوصا د میډیسرچ واټ چې کوم دی نوی بلډینګ چې ورته کوم ویلی کېږي زه د دې میډیا په وساطت سره یعنې د هغه عملې د هغه ډاکټرانو خصوصا د دغه واټ د سی سی او د مشر ډاکټر فیض الله صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې د زوی په د زخمي حالات کې هغه ته ماته مبارکي راکړله او ماته د وویلې چې کاکا ته په دې باندې خوشحاله شه چې ستا زوی په یو داسې ځای کې نه دی مړ چې په هغې باندې ته بدنام یې ستا خاندان ته بدنام یې یا ستا زوی چې کوم دی داسې حرکت نه وی کړی چې د هغې نه ما له وایي چې کوم دی دا زما واټ دی
په دې کې صرف او صرف هغوی چې موږ سره کم یعنې د ملاقاتونو کنسیشن کړی دی یا چې کوم دی د دویانو کنسیشن یې را سره کړی دی نو تقریبا زما یعنې 49 سال یا 48 سال عمر دی په دې دوران کې به دومره کنسیشن ما په خپله زندګۍ د هېڅ چا نه نه لیدلی څومره چې دې وخت کې ما سره لیډینګ هسپتال والا دا خلک بعضې خلک به وایي چې د امیر صاحب چې کوم دی دا خو څه فضول لګی دی موږ له خو نه کوي خو دا خبرې د هر چا په قسمت کې نه او دا حقیقت دی کیدای شي چې زه یوازې زما هم نه وی شوی خو دا به د مفتي صاحب هغه فیوزاتو هغه برکات په د هغې په وجه باندې په آی سی یو واټ کې چې کوم دی هېڅ څوک نه پرېږدي زما به 10 12 14 هلکان راتلل او دغه شانې به چې کوم دی تپوسونه له خلک راتله هېڅ چا ته پابندي نه وه نه ما ته د تلو راتلو څه پابندي وه خو دې وجه باندې زه ټول پاکستان ته خصوصا زما د اواز چې د میډیا په صدر باندې په غوږ په ژبه باندې څوک اوري زه هغوی ته خصوصا دا وایم چې خپل بچي د الله د دین دپاره فارغ کوي چې کله م خپل بچي د الله د دین دپاره فارغ کړل نو بیا به دغه شانتې سرهرو ګرځئ څنګه چې زه د کیمرې مخې ته د کیمرې په سترګه باندې راغلی یم او تاسو ته زما د اواز در رسي نو دا نه زما شوق دی او نه مې چې ته جذبه وه په پیله ځل د کیمرې مخې ته ناست یم دا کم د میډیا والا ملګري چې راغلي دي نومونه هم راله نه راځي والله جل شانه دوی ته بهتر جنتونه یعنې اجرونه ورکړي او الله پاک دې د داسې مصیبتونو تکلیفونو نه آینده دپاره موږ او د مفتي صاحب د خاندان دا څومره خلک چې زما د زوی جنازې له راغلي وو یا دا څومره خلک چې دعاګانو تعزیت له رالل یا د دې ځای نه چې کوم دی واپس زما د زوی په قبر کې شامل شوي دی په کنستلو کې شامل شوي دی په کفن دفن کې شامل شوي دی دې ټولو د الله جل شانه د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نه ورکړي او هغه دواړو یعنې د دواړو شهیدانو ته د الله جل شانه یعنې د دنیا یعنې د هغوی په اولاد باندې د مفتي صاحب خصوصا په اولاد باندې د رحم او کرم وکړي او د هغوی په مور او پلار د شفقت او رحم د الله معامله وکړي او زما په بچي باندې د قبر وسعت معامله الله پاک وکړي او الله جل شانه په قرآن کې د شهید دپاره کومه یعنې فضیلت ښودلی دی او د دې علماو او استادانو نه موږ اورېدلي د الله جل شانه د هغه لوی اجر عظیم او هغه لویه درجه مفتی صاحب دامت مفتی صاحب رحمت الله علیه او زما زوی محمد صهیب حنفیار رحمت الله علیه له هغه درجه ورکړي کومه درجه باندې چې د شهید آخري درجه ده نو زما انشاءالله چې کوم دی ټول ملک ټول پاکستان دا میډیا باندې چې څوک اوري هېڅ شکوک او شبهات په دې کې نشته دی ځکه چې موږ لا یعنې په دې باندې څه تحقیقات نه دي کړي اول خو دې ته تحقیق ته ضرورت نشته دی او که مثال په طور موږ تحقیق کوم نو بیا به داسې تحقیق کوو که هغه د هر چا لاس وي هغه د هر چا لاس وي موږ به خپله یعنې کس چې کوم دی د کور نه راوباسو موږ به ترې تپوس کوو انشاءالله یعنې دا زموږ سره چې کوم دی د عوامو یعنې یو زور دی الحمدلله زما کلی مهتر غونډی زما نوم سجاد دی زه د تحصیل تحبیه اوسېدونکی یم 0343 191 70 78 دا زما یو نمبر دی بل 0335 51 55 164 دا زما نمبر دی بل زما د زوی زما په نوم باندې چې کوم نمبر و 0315 61 97 756 دا زما نمبر دی دا به هغه استعمالو زما ټولو ته درخواست دی چې میډیا والا نه مه تنګوئ د ټي وي ګانو والا مه تنګوئ چې د چا ډایرکټ څه خبره وي نو په دې نمبرو زما نه تپوس کولی شي زه به انشاءالله جواب ورکوم یعنې په دې کې د بیا د پوسټ مارټم خبره راغله ما د کیجوالټۍ پولیس راغله ما ته چې موږ د یعنې دغه کوو د پوسټ مارټم کوو په هغې باندې ما د هغوی سره دا خبره وکړه چې بهی زه په خپله باندې چې کوم دی پوسټ مارټم د یعنې د ګولۍ دپاره نه منم دا د انګریزانو یو دغه دی د رواج دی تاسو شروع کړی دی هغه به هر حال یعنې دا ما صرف په میډیا باندې ویلم هغه ته دا داسې نه دی ویلي ما چې زما په زوی باندې کوم زخمونه دي دغه وله کافي دی زه چې کوم دی خپل زوی نور د حکومت په چاړه باندې نه زخمي کوم دغه کې چې کوم دی ما د هغه باس کېد او بیا به هر حال د هغه زما د دغه نه تصویران واخیستل د شناختي کارډ نه هغوی بیا موږ ته یو پاڼه راکړله او په هغې باندې هغوی دستخطونه وکړل نو انشاءالله چې موږ د حکومت نه دا پوره مطالبه ده چې یعنې حق وشي او انصاف وشي ځکه چې نن د انصاف اواز او د انصاف کردار د انصاف کار چې کوم دی دا ډېر زیات کم دی او بې حقه چې کوم دی یعنې حق ګویي کمه ده او ناحقه نیول او فیصلې چې کوم دی دا ډېرې زیاتې دي نو موږ د چا سره ظلم نه کول نه غواړو چې کم حق کس دی هغه دې راشي حکومت دې د هغې تحقیقات وکړي اګر که هغه د فوج سړی دی هغه زما بچی دی چې هغه زخمي دی زما بچی شهید شو د هغه بچی زخمي دی زه به ورله تپوس لځم زما به ورسره همدردي خو چې دومره موږ ته پته ولګي چې بهی دا کس څوک دی موږ په میډیا باندې بار ما سره په خپله باندې غټ یعنې موبایل شته دی نه خو یو کس راشي تصویر کې راته کولاو کړي چې امیر صاحب دا ګاډی او د دې ګاډي سره چنګېدلی